پاکستانی پوځ د تېرې اګست میاشت د تلفاتو میاشتنی راپور رسنیز شو. د پاکستان د څېړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي په خپل تازه راپور کې ویلي چې 13 اګست میاشت د 2013 میلادي کال له جولای راپدې خوا د دغه هیواد تر ټولو خونړۍ میاشت وه. دغه غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې په 13 اګست میاشت کې په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې شوي، خو د ورتېرو میاشتو په پرتله په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې کمې شوي دي. د پاکستان د څېړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي چې د اګست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړۍ وه او په دې لړ کې 254 تنه وژل شوي دي. د دې مرکز راپور په اساس په وژل شوو کسانو کې 92 تنه ملکیان، 450 تنه پوځیان او 108 تنه د دولت وسلوال مخالفین شامل دي. په ورته وخت کې د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي چې په پاکستان کې د جهاد مقدسه دنده سرته رسوي ادعا کوي چې 13 میاشتې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې 243 بریدونه کړي چې په پیله کې نږدې 1500 پوځیانو ته مرجوب لاړولې او د ګڼ شمېر وسایطو د نیولو او تخریبولو خبره کوي. له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. تر بیا ښې چارې.